अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खर अगलास अल्लाह ताला दी वकी چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سولر پینل د کنیکشن او تړنې پر رابطه باندې دا دوستانو عموما سولر پینل په درې ډوله کنیکشن کیږي چې اول سیریز کنیکشن چې د تا مسلسل کنیکشن ویل کیږي دوهم पैरेलल कनेक्शन چې دیتا موازی کنیکشن ویل کیږي او دریم مکس کنیکشن چې دیتا مختلط کنیکشن ویل کیږي دوستانو راځو اول سیریز کنیکشن تا سیریز کنیکشن عبارت د هغه کنیکشن څخه دی چې د یو سولر پینل مثبت او د بل سولر پینل منفي کنیکشن کیږي نو دیتا دوستانو سیریز کنیکشن و یو په سیریز کنیکشن کې وولټیج زیاتیږي او امپیر په ځای پاتې کیږي دوهم راځو پیرلل یعنی موازی کنیکشن تا موازی کنیکشن عبارت د هغه کنیکشن څخه دی چې دو عدد سولر پینل یا د دوه څخه زیات په موازی توګه یعنی مثبت د مثبت سره او منفي د منفي سره جوین کیږي کنیکشن کیږي د دې سره دوستانو امپیر اوچتیږي زیاتیږي او ولټیج چې د دواړو سولر پینلو یا د ډیرو سولر پینلو چې منګه موازی کنیکشن کړی وي هغه په خپل ځای پاتې کیږي د یو سولر مطابق دوستانو راځو دریم کنیکشن ته دریم کنیکشن مختلط یعنی مکس کنیکشن عبارت د هغه کنیکشن څخه دی دوستانو چې هغه په هغه کې امپیر او ولټیج دواړه هغه اوچتیږي دوستانو مثلا زموږ سره څلور عدد سولر پینل دي دوه منګه موازی کنیکشن کړی دي چې مثبت د مثبت سره او منفي د منفي سره بیا دوه منګه مثبت د مثبت سره او منفي د منفي سره کنیکشن کړی دي نو دغه دواړو دوستانو چې منګه جوړې کنیکشن کړی دي د دواړو جوړو د یوې جوړې مثبت او د بلې منفي هغه کنیکشن کوونو دوستانو د دوه جوړو مثبت پاتې شو او د دوه جوړو منفي نو د دې سره دوستانو امپیر چې هغه هم اوچت شو او ولټیج سره هم اوچتی شو نو دوستانو په دې درې ډوله تړنې سره تاسو کولای شئ خپل سولر پینل کنیکشن کوي او د دې څخه ګټه او استفاده واخلئ دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ د توجه نه مو یو جهان مننه السلام علیکم